دلته په مرکز ګردیز کې د پکتیا له بیلابیلو سیمو لسګونه قومي مشران میرمنې او دیني علما په دې موخه راټول شوي وو تر څو په جګړه کې له ښکېلو غاړو د اوربند او بین الافغاني خبرو د پیل غوښتنه وکړي دوی چې د سولې بهیر ستراتیژیکو پروژو او ولسي دودونو پیاوړتیا څخه د ملاتړ تر نوم لاندې په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې د سولې اړوند د ولسمشر له مادیزې طرحې د ملاتړ ترڅنګ په دې هم ټینګار وکړه ویې ویل هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د نظام د کمزوري کولو هڅه وکړي قومي مشرانو او دیني عالمانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د امریکا پر ځای د افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي تر څو په هیواد کې افغان شموله او دایمي سوله رامنځته شي نه هغه سوله غواړو چې هغه سولې کې د خلکو معاملې شو اهداف پرته وي کله اعلان د موقت حکومت په باندې کوي کله د نظام محو کول غواړي او کله په اشخاص باندې تورونه پورې کوي موږ سوله غواړو خو داسې سوله غواړو چې هغه دایمه قایمه تلپاتې سوله وي موږ سوله غواړو داسې سوله چې په هغې کې د افغانانو وقار عزت او ابرو خوندي وي د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح په هیواد کې پیل شوې جګړه پردۍ او قربانیان ملکي افغانانو بلل او د دې ولایت پر اوسیدونکو یې غږ وکړ چې د سولې لپاره دې ګړندۍ هڅې وکړي دا څنګه یو موږ طیارو وژني بل موږ په واسکټو وژني بل موږ د پله لاندې په بمو وژني او دلته اصلي خبره معلومه نه ده چې دا ولس د چا سره دښمني ده دا جنګ د موږ نه ده هر څوک چې د دې جنګ لمنې اور ته لمن وهي هغه افغان نه ده هغه عمل یې معلوم ده چې د شیطان ده هغه مسلمان نه ده غونډې ته راغلیو میرمنو هم له روانې جګړې کرکه وښوده او ویې ویل د جګړې له امله زیاته قرباني ماشومان نجونې او میرمنې ورکوي او د دې لپاره همیشه موږ تاسې ځوانان استعمالوي بل څوک نه استعمالوي که موږ تاسې ځوانان په ملي اردو کې پرې هم افغانان دي او په هر وطن پرې هم افغانان دي دغه ځوانان دي چې افغانستان جوړوي د افغانستان د کار قوه ځوانان دي کله چې افغانستان کې ځوانان ختم شي په دې معنی چې افغانستان نور انکشاف نشي کولی د دې لپاره چې دغه بدبختونه نه خلاصه شو یوازینۍ حل لاره یې دا ده چې په یو ډول کې باید سره کېنو او دایمي ابدي او عمري صلح وشي مشرانو په پای کې د مادیز پرېکړه لیک په لوستلو سره له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د عامه پروژو پر وړاندې د خنډ نه ګرځي او سربیره پر دې په جګړه کې له نورو ښکېلو غاړو دا هم غوښتل چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته د جدي پام وکړي